د لوی او بخونکی خدای په نامه د باخبر د خبرونه محترم او اوریدونکو السلام علیکم. امین دانش او آمنه بابک د باخبر د خبرونه سره ستاسو په چوپړ کیو. بله شنونده های عزیز، ما هم سلام های خود را خدمت شما تقدیم میکنم و قبل از اینکه با گزارشات کنونی برنامه باخبر بپردازیم چند خبر مهم از میرویس جلالزی میشنویم. په افغانستان کې د امریکا سفیر یو ځل بیا د امریکا په کانګرس له افغان دولت سره د 15 بیلیون امریکایي ډالرو د مرستې په کولو ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې تېره ورځ د امریکا د انټرپرایز په انسټیټیوټ کې دغه هیواد کانګرس ته اعلان کړی دی. خلیلزاد ویلي له دې هیواد سره باید ډېرې نوې مرستې وشي ترڅو یو وګړي هغسې ناهیلي نشي لکه څنګه چې له دې هیواد نه د روسي ځواکو له وتلو وروسته له امریکایانو ناهیلي شوي وو. ښاغلي خلیلزاد ویلي امریکایي قانونپوهان او دولت ته به دا خبره یو ځل بیا له سره کړي چې دا هیواد له 15 کلنې کورنۍ جګړې نه وی راوتلی او د یو نوي او باثبات افغانستان په لور ګامونه ږدي، نو ځکه ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د یادولو وړ ده امریکا په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له ماتېدو وروسته له افغانستان سره یو ځل بیا خپلې مرستې چټکې کړې. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو د نوي کال له رارسېدو مخکې په دې ولایت کې چاودېدونکي توکي ترلاسه کړل. د مزرخر امنیتي چارواکو په وینا دا چاودېدونکي توکي چې په جلا جلا بستو کې تړل شوي وو د دې ښار له مربوطاتو څخه د دوشنبې په ورځ ترلاسه شوي دي. چارواکو له دې توکیو سره په تړاو څوک نه دي نیولي، خو ویلي دي چې د دوی لخوا پلټنې پیل شوي دي. د یادولو وړ ده د نوي کال په رارسېدو سره د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه خلک ځان د بلخ ولایت ته رسوي ترڅو د سره ګل په دودیزه میله کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکو ځینې لوړ پوړي مقامات بدلیږي. د نړیوالو ائتلافي ځواکو په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دې قواوو په مشري کې به یو لوړپوړی چارواکی جنرال ایریک اولسن خپله دنده تورن جنرال حاسم امیا ته وسپاري. د یادولو وړ ده ائتلافي ځواکو قومندانۍ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دا هم راغلي ښاغلی امیا به په بګرام کې د سې شنبې په ورځ یوه وینا ترسره کړي. د خوست ولایت په مومندوزۍ ولسوالۍ کې د امریکایي پوځونو یو لارۍ موټر د ماین په سر وخوت او وچاودېد. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې نوموړی موټر تېر مازدیګر له خوست ښار څخه د ګردیز په خوا روان و. په چاودنه کې د امریکایانو موټر چلوونکی کلک ټپي شوی، خو څوک نه دي پکې وژل شوي. ټپي سرتېری په سیمه کې د هغوی میشته روغتون ته لیږدول شوی دی. د پیښې پړه هیچا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې، خو د خوست امنیتي چارواکو دا شان عملونه د وطن د دښمنانو کار بللی دي. اټکل کېږي چې په عراق کې به د القاعدې ډلې مشر ابوالمعصب الزرقاوي په امریکا کې ترهګرې بریدونه ترسره کړي. د رویټرز خبري رسنۍ لخوا په خبر کې راغلي زرقاوي به په امریکا کې دننه ښوونځي، وړوکي مارکیټونه، سینماوي او هوټلونو باندې ترهګرې بریدونه ترسره کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور سټیفن هیډلي د دې خبرداري په اړه چې د یکشنبې په ورځ د ټایم ورځپاڼې خپور کړی څه نه دي ویلي، خو د دې رپورټ په اړه چې د ټایم ورځپاڼې لخوا خپور شوی اندېښنه یې څرګنده کړې. د سپینې ماڼۍ مشاور دا هم ویلي چې دا راپورټ شاید ډېر موثق وي ځکه ابوالمعصب الزرقاوي د القاعدې له شبکې سره چې په امریکا د بریدو په تکل کې ده ډېرې نږدې اړیکې لري. د میرویس جلالزی نه مننه. په نننۍ خبرونه کې مو دغو مطالبو ته ځای ورکړی. پلیس نظامی در چوکات اردوی ملی وزارت دفاع ایجاد می شود. د هود 24مه د هرات د خلکو د پاڅون د ورځې په مناسبت یو ریپورت. تدویر ورکشاپ تحت نام جلب سرمایه گذاری در افغانستان. د ایران د کورنیو چارو وزارت د وزیر سفر کابل ته. درخواست شورای علمای افغانستان بر ریاست دولت در مورد مسترد نمودن پول حجاج. د کابل په ښار کې د یو زیات شمیر ښاریانو لاریون. یادبود از قیام مردم هرات علیه رژیم کمونیستی. د 4 میلیونو ډالرو په لګښت د لغمان په ولایت کې د ملي پیوستون د چتر لاندې پروژې دوام لري. و در اخیر برنامه اخبار ورزشی. محترم اوریدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست د باخبر خپرونې ته او امین جانه اوس به پیل وکړو د مطالبو په خپرولو باندې. بله، اولین مطلب برنامه کنونی باخبر در مورد یک رقم پلیس است. دامنه جان امین جان دا یو رقم پلیس نه دی، دا صحیح پلیس دی چې پاس لاده به د اردو د ملي اردو په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. بله، ما در چوکات اداری مملکت خود پلیسایی را که مربوط وزارت داخله است داریم. حالا میگن که پلیسای دیگر در
اردوی ملی که مربوط به وزارت دفاع هم جوړ میشه چې دا پولیس به د امنیت د ټینګولو په برخه کې کار کوي چې په دې حق نور معلومات به موږ ته سمې صحیح راکړي. در تشکیل اردوی ملی پلیس نظامی که قبلا به نام انضباط شهری بود در نظر گرفته شده که جانشین گارنیزون کابل خواهد شد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی این اقدام را به خاطر تدابیر بیشتر امنیتی در شهر کابل خوانده و میگوید در تشکیل اردوی ملی پلیس نظامی در نظر گرفته شده که جانشین گارنیزون کابل میشه و این پلیس نظامی در چارچوب اردوی ملی تشکیل میشه و می جانشین کابل میشه تا از بعض بی‌نظمی‌ها در شهر جلوگیری کنه. ما از اینکه بیاین گناه بندازن به گردن فلانی و بندازن به گردن ما گپ ما ایست وزارت دفاع که تمام نیروهای امنیتی به مقابل امنیت فرد مردم افغانستان مسئولیت دارند. و اما به عقیده بعضی‌ها علت بدامنی‌ها در این اواخر این است که در نزد بعضی از افراد قطاعات و جزدام‌های سابق که از طرف وزارت دفاع خل سلاح و به پروسه DDR پیوسته‌اند هنوز هم سلاح، موتر و مخصوصاً لباس‌های پلیس موجود بوده و از آن استفاده سو می‌نمایند. ظاهر عظیمی در جواب میگوید اگر فرض بگیریم که ناامنی از طرف قطاعات سابق، خب ما تقریبا خیلی چیزا را از این قطاعات گرفتیم. 88% قطاعات سلاحشان جمع کردیم. فرض میگیریم که اینا سلاح دارن، قطعاتشان لغو کردیم، موترایشان گرفتیم، اینوفرمشان گرفتیم، کارت هویتشان گرفتیم، حیثیت حقوقیشان گرفتیم. خب حداقل اگر ناامنی هم از اینا بوده باشه DDR امیر کم کرد در رسه کشف جنایات، شناسایی جنایات، دستگیر مجرمین، تحقیق مجرمین، برخورد با مجرمین، پرنسیپ های مشخصی وجود داره پلیسی که با هیچ ارتباطی به DDR نمیگیره. خب امانت جان، در گزارش شنیدیم که ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع گفته بود که امی پلیسایی که فعلا در چوکات اردوی ملی تشکیل میشه قبلا به نام انضباط شهری هم در رژیم‌های سابق موجود بود. او سامین جان نن دوشنبه ده کپ یا دهود 24 نیټې سره سمون درلود. پوهیږئ چې دا کومه ورځ ده؟ ما سیده یادم نمیآید. امین جان دا هغه ورځ ده چې د هرات با تورو خلکو په دې ورځ باندې قیام کړی وو. بله که دمو روز یعنی دمی قیام مردم هرات بسیاری از هموطنای ما جام شهادت نوشیدن و به مو خاطر از این روز تشلیل میدارند. به یاد بود از امو روز آله اوکی امین جان، تقریبا 26 کاله وړاندې د هرات خلکو د هغه دورې د کمونیستي رژیم پر ضد باندې قیام کړی و. لکه څنګه تا چې ویل یو زیات شمیر زموږ هیوادوال په شهادت ورسېدل او په دې خپرونه کې موږ له دې ورځې څخه یو لنډه کتنه دې ورځې ته کړې ده چې همکار ما زرغونه روشان هغه راته وړاندې کوي. د 1950 کال د اوته میاشت 24 نیټه د هرات خلکو د پاڅون د ورځې سره سمون خوري. د هرات ښار پاڅون د 1950 کال د اومې د ثور د کودتا نه وروسته لومړنی پاڅون چې د هرات ښار نه پیل او وروسته بیا په ټول هیواد کې د جهاد په ډول خپور شو. د دې ورځې په اړه د سیاسي مسایلو کارپو وحید مجده داسې وویل: در هرات عده‌ای از صاحب منصبان مسلمان و مجاهدی که در فرقه هرات بودند اونها این برنامه را پیاده کردند. از جمله توران اسماعیل خان بوده که گفته میشه که اسماعیل خان در راسی قیام بود. من فکر میکنم توران نبوده، کسان دیگه هم بودند که از نظر درجه نظامی بالاتر از اسماعیل خان بودند که اونها هم در اینجا به اندازه اسماعیل خان در این کار نقش داشتند. از جمله توران بلوچ، کفیل نظر محمد خان، جک توران شایسته خان و جگن اسدالله خان و کسان دیگه. هدف از قیام البته نشان دادن نفرت مردم از رژیم دستنشانده کمونیستی در افغانستان بود که در هرات قیام صورت گرفت. اما یک مشکل بسیار بزرگ قیام این بود که از یک رهبری درست سجن برخوردار نبود. قیام صورت گرفت، مردم شهر گرفتند، اما برای دفاع از شهر و اینکه چگونه آنچه که به دست آمده بود به صورت منظم و به صورت مؤثر دفاع بکنند هیچ برنامه وجود نداشت. در حالی که دولت برنامه داشت برای اینکه دوباره هرات پس بگیره، مردم فکر کردند که با گرفتن هرات همه چیز تمام شده و به این ترتیب بمباران‌ها شروع شد. با ارتفاع کم و بعد از اون از راه زمین حمله و شهر صورت گرفت و در نتیجه شهر هرات دوباره به تصرف دولت درآمد و در جریان قیام هزارها نفر از شهر هرات و روستاهای اطراف به شهادت رسیدند.
همدارنګه د وید مجده په وینا د هغه وخت رژیم د هرات خلکو د پاڅون په اړه ویلي و چې په دې پاڅون کې د گاونډي هیوادونو په تیر بیا د ایران لاسوهنه و. در اون زمان دولت کمونیستی که با رهبری نور محمد ترکی در افغانستان در کابل حکومت میکرد اعلان کرد که این قیام توسط عناصر نفوذی ایران صورت گرفته و ایرانی ها در کار دست داشتند. چنانچه در کنفرانس مطبوعاتی که حفیظ الله امین داشت در همون زمان گفت که قیامی که صورت گرفت اصلا قیام مردمی نبود، بلکه حرکتی بود که ایران سازماندهی شده بود و ایرانی ها و سربازان ایرانی غیر دست داشتند. از آنجایی که چند روز بعدش هم در ولایت همجوار بادغیس قیام مشابه صورت گرفته بود، خبرنگار از حفیظ الله امین پرسیدند که پس در بادغیس که همسرحد با اتحاد شوروی هست حتما روس‌ها داخل شدند و اونجا مردم را به قیام وادار کردند. حفیظ الله امین گفت که نه، کسانی که در هرات شکست خوردند از هرات فرار کردند به بادغیس رفتند و در بادغیس دست به قیام زدند. یعنی دولت و حد دست پاچه بود که اصلا نمیدانست که چگونه این را توجیه بکنه که چی واقع شده در هرات. خب آمنه جان، نظر کارشناس خود در مورد 24 هوت که تجلیل از روز شهدای قیام 24 هوت هرات می باشه شنیدیم. اوس امین جان وایي چې یو ورکشاپ د کابل په ښار کې جوړ شو. بله که البته د هتل انترکانتیننتال شهر کابل. نو وایي چې دا ورکشاپ د چی شو په هکله و محترم اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړه. آمنه جان در سوال کردن بسیار پیش استی. این ورکشاپ به خاطر جلب سرمایه گذاری جور شده بود که هدف از اتو بود که تجارا را تشویق میکرد تا به می پروگرام شامل شوند. اصل هدف می ورکشاپ چې دی ورکشاپ ته زموږ همکار سمیع احمدی تللی و، خو به وی چې نور تفصیلات له دنه واورو. مشنویم. باید صنایع کشور رشد کند، صادرات به خارج از کشور بهبود بیابد و سرمایه گذاری در کشور تشویق گردد. قبل از ظهر روز دوشنبه ورکشاپ تحت نام جلب سرمایه گذاری در افغانستان در هتل انترکانتیننتال کابل برگزار شده بود که این مسائل در آن یادآوری شد. در این ورکشاپ تعداد مهمانان خارجی، مامورین بلند رتبه دولتی، رؤسای شرکت‌های سکتور خصوصی، رئیس اتاق‌های تجارت بین‌المللی و رئیس د افغانستان بانک شرکت نمودند. که ابتدا نورالله دلاوری رئیس د افغانستان بانک و سرپرست آیسا سخنرانی کرده و پلان کاری این اداره را چنین بیان داشت. این ورکشاپ از آن خود اولین ورکشاپ است که به شکل جدیدی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان مستند عرضه کرده باشد عرضه میشه باشه. سه بخش که اول زراعت است، تولید مواد ساختمانی است و صنعت دستی افغانستان مثل قالین است. امروز ورکشاپ در این سه عرصه با شما معلومات میده. ما ایره یک امکانات سرمایه‌گذاری مستند گفته میتونیم و تانسته باشیم شما را و سرمایه‌گذار در عرصه‌هایی که مطالعه شده تشویق بکنیم. چرا امروز واردات ما 6 چند یا زیادتر از 6 چند صادرات است که ترازیش بیلانس تجارتی ما به یک طرف است. یگانه راهی که ما بتانیم که توازن به وجود بیاریم از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی است. همچنان در این ورکشاپ سفیر کشور آلمان و حکمت شتن نماینده سازمان ناتو در افغانستان طی سخنرانی‌های جداگانه نظراتشان را بیان داشتند. بعداً سلیمان فاطمی معاون ریاست آیسا هدف برگزاری این ورکشاپ را این گونه ابراز داشت. این ورکشاپ به خاطر از دایر تا که ما سه سکتوری که فعلا میخوایم در افغانستان سرمایه‌گذاری را جلب کنیم و تشویق کنیم که او از مواد ساختمانی میشه، قالین میشه و مالداری و زراعت میشه. میخوایم که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تشویق کنیم و میخوایم که صحبت‌های بیشتر داشته باشیم ما بین سرمایه‌گذارای داخلی و خارجی ما و کوشش کنیم که پیشنهادات خود برای دولت و مامورین عالی رتبه دولت پیش کنیم. در رابطه با اهمیت همچو ورکشاپ ها ما از حمید قادری رئیس اتاقهای تجارت بین المللی افغانستان پرسیدیم. نننۍ کنفرانس چې دوه ورځنی سیمینار دی په افغانستان کې د پانګې او سرمایه اچونې او همدغسې د افغانستان په بیا جوړونه کې د بهرنیو او کورنیو سرمایو د جلب په هکله دی. دغه کنفرانس اهمیت ډیر زیات دی. دلته خصوصي سکتور د افغانستان د وخت پیدا کوي چې هغه د ډبرو د قالینو قالنچو او همدغسې د وچې میوې او اګرو بزنس یا زراعتي بزنس په توسط باندې په افغانستان کې د پانګه اچونې د جلب او جذب په حق لبانې مسایل مطرح کیږي.
خامنه جان، از ورکشاپ خوشینیدی که امروز جریان داشت. اوکی. ناگفته نمانه که سبا هم باقی کار از این ورکشاپ جریان داره. چه نور معلومات په دې حقله د سه شنبه پر از محترم اوردونکو ته وړاندې کو. بخیر ان شاء الله. اوس امین جان یو ملما راغی. کی است؟ دا ملما د ایران د هیواد نه راغلی ده. خب ما گفتم خیلی میگه که در استودیوی ما کدام میهمان آمده. انا از مو هیواد ته د ایران د کورنۍ چارو وزیر سفر کړی او دلته راغلی دی. بله. عبدالواحد موسوی لاری وزیر داخله ایران امروز در سفر یک روزه خود به افغانستان آمده که وزیر داخله ما گفتگو کرده و حتی یک موافقتنامه را اینا به امضا رسانده که در اون موافقتنامه روی تربیه پلیس ملی. بس امین جان نور معلومات به موږ ته په دې حقله د اوچ عمل راکړي. د کورنیو چارو وزیر علی احمد جلالی د ایران د اسلامي دولت د کورنیو چارو د وزیر عبدالواحد موسوی لاروی سره یو تړون لاسلیک کړل. دا خبره علی احمد جلالی د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې وکړه او زیاته یې کړه. د علی احمد جلالی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر عبدالواحد موسوی لاروی د لیدنې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د ملي پولیسو پر روزلو کې به هم مرسته کوي او د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر د هغه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې چې نن د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه او د خبریالانو پوښتنو ته یې جوابونه وویل. د دې پوښتنې په جواب کې چې د ایران دولت د امریکایانو د نظامی اډو جوړول په افغانستان کې څنګه بولي او له افغانستان څخه د دوی توقع څه ده وویل. د یادونې وړ ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ کابل ته راورسید. محترم اوریدونکو تاسو با خبر خبرونه ته غوږ یاست. آمنه آل پیسای آجیا را پس میتد. کومه پیسه امین جان؟ اگه یادت باشه وقتی که آجیا از بیت الله شریف آمدن بعض شکایت ها داشتن که اولین شکایتشان این بود که میگفتن پول قربانی را دولت از پیش حجاج گرفته بود مگم قربانی را برشان نداده بود. البته هغه کسانو د پیسې اخیستې وي چې د هیئت په ډول د دوی ساتلي وو. بله. اوس به می شکل دیگه مشکلات هم داشتن که شورای علمای افغانستان یک پیشنهادنامه را ناشته کردن و او را بر ریاست دولت دادن. نو په دې پیشنهادنامه کې صرف هم دومره لیکل شوی و چې باید د حاجیانو پیسې ورکړل شي که نور جزئیات هم درلودل. خب این که در پیشنهادنامه دیگه چی چیزا ناشته شده بود ذکر شده بود از همکار ما زلمی احدینه به وارو پول اختلاس شده حجاج دوباره مسترد شود. این مطلب را قضاوتپو مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان و همچنان عضو استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست دولت پیشنهاد نموده است. پیشنهاد می بود که اون پیسه قربانی که روز قربانی بر اکثریت نشده و پیسه در جیب جا مانده و نمون پیسه استرداد شو برمید و نان نداده و نمون ما استرداد پول گفتیم پول اختلاس شده مثلا نان هم نداده در جای مناسب مسکن هم نگرفته برای جا برده که محکمه میدانه ما مجمل پیشنهاد کردیم. همچنان در مورد این که ریاست دولت در جواب این پیشنهاد چه اجرات نموده مولوی کشاف در مورد میگوید. ریاست دولت گفت چیز خیانتی که مردم کرده دوسیشان دور میشه و محکمه آن قریب تسلیم میشه محکمه میدانه که جزای مناسب برشان بده. قابل یادآوری است که امسال در مراسم حج بیت الله شریف تعداد زیادی حجاج از سفرشان شکایت داشتند. امین جان لکه څنګه چې مو واوریدل دولت ویلي دي هغه کسانو چې د حاجیانو په برخه کې خیانت کړی باید محکمه هم شي. که اینمی موضوع دقیقت نتیجه امو پیشنهادنامه بوده. اوس کابل په ښار کې امین جان یو لاریون یا مظاهره وشوه. اوهو چی رقم چرا؟ امین جان دا پر رقم باندې خو نه پوهیږم خو مونته مظاهره و او دا مظاهره د کابل ښار د ښاریانو د شورا لخوا په لار اچول شوې وه. خو امنه جان بیا که جواب چرای از ایره ټولو پوښتنو ته به غلام محمد معصومي ځواب ورکړي چې د هغه په راپورټ کې دا ټول موضوعات څېړل شوي دي. د کابل د ښاریانو د شورا لخوا د کابل په ښار کې د سلګونو تنو په ګډون لاریون ترسره شو. دا لاریون چې د هرات په ښار کې د 1359 کال د هود د 24 نیټې او همدارنګه د کابل ښار د 1358 کال د هود د 3 نیټې د شهیدانو په یاد ترسره شوی وو. په دې لاریون کې د کابل ښار او د هغه ولسوالیو خلکو مختلفې غوښتنې درلودې. من قضیه ابراهیم یزدان پرست رئیس هیئت رئیسه شورای شهروندان کابل هستم. من امروز با این تظاهرات قانونی دموکراتیک خود میخواهیم که حقوق مردم به گوش دولت مردا برسانه. ما در انتخابات ریاست جمهوری سهم بزرگ داشت شورای شهروندان کابل ولی بعد از اون کابل به حیث ملاک بازسازی مورد توجه قرار نگرفت و کابل بازسازی صورت نگرفت
شفافیت در امور اقتصادی و سیاسی وجود نداره. در یک نظام دموکراتیک نظارت بر دولت حق مردم است، انتخاب حق مردم است. بنابراین مردم کابل بلند شده تا از دولت خود بخواهند که شفافیت در امور داشته باشد. مقصد تظاهرات ما حقوق مردم شهروندان کابل است و انحصار تلویزیون است که آقای رحیم تلویزیون را انحصار کرده و دیگر حقوق شهروندان کابل هیچ کس درش قائل نیست. در این شهر ما آب نوشیدنی درک نداره، برق نیست. دموکراسی است، معنی مفهوم دموکراسی را میفهمه. دموکراسی تنها در زبان است یا در عمل پیدا شدن است. ما نثار احمد زوری رئیس شورای شهروندان کابل هستم. یک گردهمایی بزرگ صلح‌آمیز است به غرض بلند کردن صدای مردم کابل، صدای مردم ولسوالی های کابل به خاطر نابسامانی های در شهر کابل در ولایت کابل وجود دارد. وزیر اطلاعات و کلتور بر مطبوعات ملی و غیر ملی تطبیق میشه. رادیو و تلویزیون در انحصار خودش از قلم عمده ما همی است که استبداد سانسور از کشور برداشته شود. او همدارنګه په دې لارونکو د کابل د ولسوالیو خلکو بیا ځینې نورې غوښتنې دولت څخه درلودلې. این جانب مراخان شیوکی مربوط ولسوالی بگرامی می باشیم. این گردهمایی که اینجا صورت گرفته کدام جنبه سیاسی نداره، به خاطر که هویت ما برای تمام مردم کابل و ولایت‌ها ثبوت است. ما به این خاطر که مشکلات داریم، سایه ولسوالی بگرامی زمین‌های زراعتی داره که تمام امرار زندگی مردم کابل مرفوع میشه و توسط امو زمین‌ها. امروز دولت پلان داره که زمین‌ها را به بلاک‌ها و شرکات جور کنه. به هیچ لحاظ مردم وادار به این نیست که مردم کابل هم به تکلیف شوه و ما هم به تکلیف شویم. اگر یک سرک مرور به خاطر موترها جور میکنه او را اجازه میتیم، در غیر از او زمینای زراعتی را به هیچ وجه ما اجازه نمیتیم که شرک و پارک. د یادونې وړ ده چې دا لاریون د کابل د شاه شمشیرې د زیارت د سیمې نه پیل او د پښتونستان واټ په څلور لارې کې د قطعنامې په لوستلو سره پای ته ورسېدی. آمنه جان، به امید از این که دیگه مردم شهر کابل و تمام مردمای ولایت افغانستان به مشکلات مواجه نشن و گله نکنن و دست به مظاهره نزنن. اوس لار بشو د هرات ولایت ته چې د هرات په ولایت کې د خود لا 24 منټې څخه یاد کړای دی. لکه څنګه چې مو مخکې وویل 24مه د هود د هرات د خلکو د پاتسون په ورځ یادېږي. بله، اگر شنونده های ما برنامه ما را گوش کرده باشند، چند لحظه پیش گزارش هم در این مورد داشتیم. حالا از خود ولایت هرات در این مورد همکار ما حجمل خلقیار سوایلو تلری از 24 هوت روز قیام مردم ولایت هرات علیه رژیم کمونیستی تجلیل به عمل آمد. در مراسمی که به همین مناسبت با حضور انبوهی از مردم و مسئولین ادارات دولتی و غیر دولتی در مسجد جامع ولایت هرات برگزار گردید، رئیس شهدا و معلولین ولایت هرات در رابطه به 24 هوت گفت: امروز 24 هوت روز فداکاری و جانبازی ملت قهرمان به خصوص مردم با شجاعت هرات است که بیش از 25,000 شهید در این راه فدا کردند و این روزی است که در بین از این اطفال، زنها، مردها خود ما به چشم خود شاهد بودم که دستای اینا بسته، زنها قدیفای اینا به گذر از اینا در این گروه‌های دستجمعی بودند و این روزی است که روز شکست خود در افغانستان مشاهده کرد. سپس راهپیمایی از مسجد جامع ولایت هرات الی قبرهای دستجمعی که توسط نیروهای دولت کمونیستی در 24 هوت 1357 به قطع رسیده صورت گرفت. راهپیمایان در مورد این روز چنین بیان داشتند: مردم شهر ما باید پیروی شهدا باشند. مثل مراسم حتما با هم همدستگی کنم، اجرا کنم که توی کودکا بمونه برای همیشه. امروز روز 24 هوت ما زنها، برادران، خواهران، کوچک و بزرگ همه در اینجا جمع آمدیم تا یاد کنیم از شهیدان خوب که در همچین روزی فرزندان خود در این روز قربانی کردم. این روزی است که 24,000 شهید ما داریم در هرات وسطون. باید از این روز تجلیل بشه. قابل یادآوری است که 24 هوت 1357 روز مردم ولایت هرات علیه تهاجم اشراق به افغانستان دست به تظاهرات زده منجر به کشته شدن 24,000 نفر در این ولایت گردید. اجمل خالقیار، هرات. سلام وطندار. آمنه جان، حالا از هرات راسن میم کابل، از کابل پس میریم تیزی که لغمان. چې د لغمان ولایت تقریبا 4 میلیون دلار هم وړي دي. یعنی که یک پروژه در اونجا از طرف مؤسسه همبستگی ملی
جور میشه که مصرف مجموعی امی پروژه امین جان دا چې تاویل د ملي پیوستون مؤسسه دا مؤسسه نه ده بلکې پروګرام دی د بیا رغونې پروګرامونه دي چې د لغمان په ولایت کې غواړي ځنې پروژې جوړې کړي او دا چې کومې پروژې دي د څه شو په برخه کې دي زموږ همکار ایوب فرحت دی جلال آباد له ښار څخه د 4 میلیونو ډالرو په ارزښت د ملي پیوستون تر چتر لاندې په لغمان ولایت کې د بیا رغونې پروژې دوام لري د نوموړي ولایت د کلو پراختیا د ریاست چارواکي وایي چې دوی دغه پروژې د لغمان په 3 ولسوالیو الیشنګ الینګار او دولت شاه کې د سیمو د خلکو په خواخا پیل کړي دي دا چې په دغه پروژو کې کومې شامل دي چې سیمه ییز وګړي د بیا رغونې لیوالتیا ښایي د لغمان ولایت د کلو پراختیا رئیس انجینر کریم وایي اکثره دا پروژې خو تاسو د ملي پیوستون له امله پیږي چې ټول اختیارات قوم سره ده کومه پروژه چې قوم اختیاري قوم یې کوي هغه موږ اکثره سربندونه ویالې استنادي دیوالونه میته ساګانې دغه پروژې شامل دي د انجینر کریم په وینا تر دې مهاله د 1.9 میلیونه او 8 لک افغانیو په ارزښت د بیا رغونې د پروژو کار په نوموړي ولسوالیو کې بشپړ شوی او د پاتو کار به هم ډیر زر بشپړ شي د یادولو وړ ده چې د لغمان په دغو 3 ولسوالیو کې 296 د نارینه‌وو او 198 د ښځینه‌وو کلیوالي شوراګانې جوړې دي چې د بیا رغونې د پروژو د تطبیق لپاره مالي لګښت نوموړو شوراګانو ته د وګړو د شمیر یا نفوسو په پام کې نیولو سره ورکول کیږي ایوب فرحت سلام وطنداره ننګرهار اوس امین جان د تل په شان د سپورت وخت را رسیدلی چې د محترم اوریدونکو سره په ګډه سپورت وکړو آمنه جان سپورت چی تمرین چی گزارش‌های سپورتی را همکار ما سید بشیر طارق میگه سر با تشکر از همکارانم توجه کنید به چند خبر ورزشی. بر اساس پلان مرتبه فدراسیون اتلتیک خفیفه کشور با کمک کمیته بین المللی المپیک سمینار علمی متدیکی در مقر کمیته ملی المپیک تدویر یافت. در این سمینار ترینران و ورزشکاران 13 ولایت کشور شرکت دارند که از هر ولایت 2 نفر یک مربی و یک ورزشکار اشتراک دارند. با گفته عارف پیمان مدیر نشرات کمیته ملی المپیک تدریس این سمینار توسط یک عضو فدراسیون جهانی اتلتیک خفیفه پیش برده می شود. تدریس از این سمینار توسط الکساندر بویار عضو فدراسیون جهانی اتلتیک خفیفه، استاد عبدالستار لیوال عامر بورد مسلکی کمیته ملی المپیک، محترم محمد یونس حسن زاده رئیس پوهنځی تربیت بدنی پوهنتون کابل و جان علم حسن زاده رئیس فدراسیون اتلتیک خفیفه پیش برده میشه. این سمینار مدت 3 روز ادامه داشته و هدف از برگزاری این سمینار رشد و توسعه ورزش اتلتیک خفیفه در ولایات کشور و آگاهی ورزشکاران و ترینران از قوانین جدید این ورزش است. تیم ملی والیبال کشور غرض شرکت در مسابقات بین المللی عازم کشور بنگلادش گردید. این مسابقات با مناسبت روز آزادی کشور بنگلادش از تاریخ 2 حمل الی 6 حمل سال 1384 در شهر داکای آن کشور برگزار می گردد. تیم 16 نفره والیبال کشور از جمله 12 ورزشکار، 2 مربی و 1 تن رئیس هیئت روز یکشنبه 24 هوت کابل را به قصد اسلام آباد پاکستان ترک گفتند تا از آن طریق عازم کشور بنگلادش گردند. دفتر مرکزی فدراسیون ملی پرورش اندام افتتاح گردید. در محفلی که روز یکشنبه 24 هوت در دفتر متذکره تدویر یافته بود، سید محمود زیا دشتی معاون کمیته ملی المپیک و یک تعداد از مسئولین کمیته ملی المپیک شرکت ورزیده بودند. دفتر فدراسیون پرورش اندام به ابتکار محمد باور اوتک رئیس جدید فدراسیون پرورش اندام به خاطر انسجام و امورات فنی و اداری آن فدراسیون تدارک گردیده است. تشکر از توجهتان، موفق باشید. محترم اوریدونکو دا و زموږ د نن ورځې راټول شوي مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل او اوس امین جانه د پای خبر او هغه هم و او هم خداحافظی است چې د محترم اوریدونکو سره یې وکړو. بله شنونده های عزیز برنامه با خبر ای بود موضوع ای بود گزارش‌های برنامه کنونی. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. ایام بکام او د با خبر د خبرونه سره با خبر باشید.